د هغې نه بل سوال دی چې یو سړی یوازې لمونځ کوي نو دا بعض خلک جومات ته راننوځي یوازې لمونځ کوي د هغې لپاره اقامت کوي دا طریقه دوی صحیح ده که صحیح نه ده الجواب علماو په دې خبره باندې خو اول اتفاق دی چې کوم سړی راننوتو جومات ته او یوازې لمونځ کوي او د بانګ ونه وي اقامت یې ونه کړو لمونځ یې صحیح دی ځکه چې یو پر بانګ ویلی شوی اقامت شوی کوم چې په دې جومات کې مخکې شي نو بس د ده دا طریقه د ده دا لمونځ دا صحیح دی خو علما دا ویل لکه امام شافعي رحمه الله وی چې یو سړی جومات ته راننوځي او مونځ کې ځان له اقامت وکړي نو ما ته څوک داسې نه ده معلوم علماو کوي چې هغه د دې کار خلاف دی نو که یو سړی اقامت وکړي راننوځي بانګ و اقامت وکړي نو په دې کې هېڅ حرج نشته او قتاده رحمه الله امام قتاده رحمه الله وی لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا خير وی دا گواهی چې ته ورکړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو د خیر نه علاوه پکې نور څه نشته خیر پکې دی دا شر انس بن مالک رضی الله عنه ثابت دي او امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړی دی چې هغه پیر جمعه ته ننوتو وقد صلوا او غوی مونځ کړو فامر رجلا فاذن واقام نو یو سړي ته امر وکړو هغه بانګ وي او به اقامت وکړو او دا روایت سندن ښه صحیح دی نو دغه شان چې څوک جمعه ته راننوځي که اقامت یې وکړو هېڅ حرج پکې نشته او که ویې نه کړو نو هم څه حرج پکې نشته والله اعلم